حدیث مبارک کې راځي دا یاد ساتئ ښه حج او عمره دا د بندن غربت لرکی ښه دا سړی مالداره کوي خو موږ نه یو پوه نه بس خدای دې موږ پوه کړي. اچانک رړتو شو وفات شو چې نبی علیه السلام ورته داسې وکتل. نبی علیه السلام وی د کجورو پاڼې د بیرو پاڼې وګورئ اوبو کې زر وخوټ کوئ او دله پې غسل ورکئ او دوو کپړو کې ورله کپن ورکئ خو خوشبوی وله مه لګوئ ښه خو حالت د احرام کې وکه نه وایي خوشبوی ولم مه لګوئ او سر به ولم نه پټوئ ښه دا سر چې څنګه سرتور دی داسې به وي عطر پې مه لګوئ او سر وله مه پټوئ بس دوو کپړو کې ولا کپن ورکئ او د بیرو پاڼې په اوبو کې وخوټ کوئ په هغې وله غسل ورکئ هغې دې ښخ کئ دی به د قیامت په ورځ راپاسي په دې حال کې او دی به تلبیه وایي دی به تلبیه وایي او دی به راپاسي. یو روایت کې راځي نبی علیه السلام صحابه ته وی دی به په چغه چغه لګي تلبیه به وایي چې میدان محشر کې راپاسي سر وله پټ نه کوي دی په حالت د احرام کې تلی دی دی به په دقې حالت کې پاسي او په تیزه تیزه به تلبیه وایي لبیک اللهم لبیک په اوچت آواز به دی لګیئ او میدان محشر کې به راپاسي او تلبیه به وایي دی به تلبیه وایي. بختور خلقو بختور د حجونو د عمرې سفر یې الله نصیب کړي. حدیث مبارک کې راځي دا یاد ساتئ ښه حج او عمره دا د بندن غربت لرکی ښه دا سړی مالداره کوي خو موږ نه یو پوه نه بس خدای دې موږ پوه کړي. حج او عمره سړی مالدار کوي حجونه او عمرې شروع کوي چې الله مالدار کی مالدار موږ وایو چې حج او عمرې له لاړم چې څه پیسې یا به په هغې نه الله به دې مالدار کی خو ته حج او عمره شروع کړه. حجونه او عمرې چې کم سړی کوي روایاتو کې راځي وي دی به الله مالدارې او د حاجیان چې ځینو لږ سفر ورسره کوئ ښه لږ ورسره وځئ. حسین احمد مدني رحمت الله علیه به د حاجیانو سره وتو ښه او چې حاجي صاحب راشي وړومبی ملاقات ورسره وکړې وایي حاجي صاحب ما ته د مغفرت دعا وکړه حاجي صاحب ما ته دعا وکړه چې الله زما ګناهونه معاف کړي حاجي صاحب ما ته دعا وکړه چې الله زما ګناهونه معاف کړي. د نبی علیه السلام دعا کړې ده چې د حاجي ګناهونه الله معاف کړي او چې حاجي صاحب د چا دپاره د مغفرت دعا وکړي الله د هغه ګناهونه معاف کړي. تاسو ته مې درخواست دی اکثر خلق باندې حج فرض دی فرض. علی ابن حسین رضی اللہ تعالی حسین رضی اللہ تعالی عنہ د علی رضی اللہ تعالی عنہ زوی خود د زوینو مو علی وو بیا لکه د علی رضی اللہ تعالی عنہ زوی وو حسین رضی اللہ تعالی د حسین رضی اللہ تعالی عنہ زوی بیا وو علی نو به ولای خو نو علی ابن حسین د چې احرام وتړ کنه په پسورلې کې ناس قربان عشق دی خلقو کې عمر